بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه، هیلهمند یم چې ښه به یاستئ. نجیب الله سروري ما، تاسې امن پیغام یوټیوب چینل سره ګورئ. دا ځل راغلیو د خپرونو په لړۍ کې تاسې زموږ شاوخوا ننداره کوئ، ګورئ. ډېر یو ښکلي ماحول ته او ښه ځای ته راغلي یو چې موږ سره درون مشر هم ناست دی او نور ملګري هم دي. په سر کې به درون مشر سره څو خبرې وکړو او د سره مرکه وکړو. السلام علیکم کاکا جانه، ستړی مه شئ. السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه یې، ښه یې، صحت مو ښه دی؟ الحمدلله، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته احترامات لرم او سلامونه، نیکې هیلې لرم. ډېره مننه کاکا جانه. ومولیدې چې دلته مصروفه وې، دا څه کوئ که درنو لیدونکو ته هم ووایاست؟ ولا فلحال خو موږ د دیکانۍ کې مصروف یو او د دیکاني کوو او دی کې مصروف یو، نو مطلب دا دی خپل وخت یې پاس کوو انشاءالله تعالی. څه مو کرلي دي، دا څه کوئ تاسې؟ ولا فلحال هم غنم کرلی او دغه سبزي مبزي هم کرلی، رومیان هم کرلی. خو سږکال بارانونه ډېر زیات وو، حاصلات یې صحیح ورنکړو، دوايانې هم ډېرې واچولې، خو دا داسې بې کیفیته دوايانې دي، هېڅ کار نه ورکوي. څومره دوايانې چې ورچوي هېڅ دغه نتیجه نه ښکاره کوي. که رومیان دي، که بانجان دي، که لیړو دی، که هر شی دی. خو مطلب دغه سږکال بارانونه هم ډېر زیات وو چې رښتیا خبرې. دغه هر بډي کې موږ درې وارې فصل کرلی دی، لیړوګان واخلې، رومیان واخلې، خو هېڅ نتیجه نه ورکوي. څنګه ټول په شریکه سره راټول یاستئ؟ ګمان کوم دغه پندیرک دی نه، لکه چې د پندیرک د ټولولو ورځ ده. پندیرک دی، هو. هلته هم لږ نقشپیز هم کرلي وو، هغه هم ټول کړه. اوس راځو د پندیرک دی، مطلب بازار لی جوړوو. دا بیا بازار ته وباسئ، خرڅوئ؟ بازار ته یې وړو او بازار کې خرڅوو. څنګه دی د دې کاروبار؟ انشاءالله الحمدلله ښه دی، بس ګزاره کېږي. ژوند زندگی څنګه تیریږي؟ الحمدلله الحمدلله، راضي شکر دی، بس ښه ساعت وخت پاس کېږي. درانه لیدونکي تاسې ګوري، پیغام مو څه دی؟ پیغام خو مې دا دی ورور چې مطلب هر سړی خپل وخت په زول تیر نه کړي. مطلب خپل کاروبار، مطلب څوک درسونه وایي خپل درسونه له دوام ورکړي، او مطلب څوک دیکاني کې خپل حلال رزق دی، مطلب خواري محنت ښه شی دی. نو مطلب خپل کاروبار کې محنت وکړي او خواري علاقې وکړي، انشاءالله تعالی مالک دی. درنو لیدونکو، له کاکا جانو سره مو مرکه درلوده، تاسې واورېده. ډېره مننه چې موږ سره پاتې شئ. کور مو ودان.